بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ترکیه هر کال 15000 تحصیلي بورسونه اعلانوي. څنګه کړلی شو چې د دغو بورسونو لپاره په آنلاین ډول ثبت نام وکړو؟ باید یادونه وکړم چې دغه بورسونه د لیسانس، ماسترۍ او دکترا په برخو کې اعلانیږي او هغه محصل چې د دغه بورس د طریقه ترکیې ته راشي، دلته په ترکیه کې ورته د ترکي ژبې د زده کړې فیس، د پوهنتون فیس، د خوراک او څښاک او د اوسېدو د امکاناتو ترڅنګ ورته یو مقدار نغدي پیسې ورکول کیږي. نو اوس څنګه کړلی شو چې په اسانه ډول د دغو بورسو لپاره ثبت نام وکړو؟ باید مخکې د ثبت نام نه دغه 12 شیان د ځان سره حاضر ولرو او بل کوم اسناد چې د ثبت نام کې په کار کیږي هغه یا باید په خپل کمپیوټر کې په یو فولډر کې د پی ډي اف په شکل او یا د عکس جی پی جی یا ان پی جی په شکل باید حاضر ولرو. اول ایمیل ادرس باید حاضر وي. دوم د خپل د زیږیدو نیټه باید په میلادي تاریخ د ځان سره یادداشت ولرئ. دریم عکس چې شاته بیکګراوند سپین وي دا باید د ځان سره حاضر ولرئ. څلورم یا تذکره او یا هم پاسپورت، د پاسپورت سکان او یا د تذکرې سکان په فولډر کې د ځان سره حاضر ولرئ. پنځم د لیسې د دورې شهادتنامه. دلته باید یادونه وکړم چې د افغانستان د شهادتنامې په یو مخ د نمرو جدول او په بل مخ شهادتنامه ده. نو د شهادتنامې جدا سکن او د نمرو د جدول باید جدا سکن په خپل فولډر کې ولرئ او په کوم کال لیسې ته داخل شوي یې، په کوم کال فارغ شوي یې، دا تاریخونه باید ځان سره یادداشت ولرئ. بل د لیسې د دورې د نمرو عمومي فیصدي باید د ځان سره یادداشت ولرئ. او بل که چیرې علاوه د دغو نه په د لیسې په دوره کې کوم ستایلیک هم خسته وي، مثال د یو متعلم په 11 صنف کې اول نمره شوی د مکتب د ادارې د خوا یې ستایلیک خستی، نو دغو ستایلیک سکن د ځان سره باید حاضر ولرئ. او بل که چیرې هغه کسان په ترکیه کې د لیسانس د دورې لپاره غواړي ثبت نام وکړي، په افغانستان کې د کوم انسټیټیوټ یا دارالمعلمین یا په بل عبارت 14 پاس دي غواړي ثبت نام وکړي، نو خپل د 14 پاسۍ د دورې سرټیفیکیټ او د نمرو د جدول په کوم کال فارغ شوی او په کوم کال داخل شوی هغه باید ځان سره یادداشت ولرئ. نم که چیرې په کوم ځای کې وظیفه ترسره کړې وي، په کوم وخت کې شروع کړې ده او په کوم وخت کې پای ته رسېدلې ده او سرټیفیکیټونه لرئ، د هغو سکن د ځان سره باید ولرئ. لسم باید سی وي د ځان سره حاضره ولرئ. 11 که چیرې په ټولنیزه برخه کې سرټیفیکیټونه لرئ، په ټولنیزه برخه کې یو په رضاکارانه ډول او یا د پیسو په مقابل کې چیرته کار کړی وي او یا فعالیت لرئ، کوم ستاینلیک هم خسته وي، کوم سرټیفیکیټ هم خسته وي، په کوم تاریخ هم خسته وي، هغه باید ځان سره حاضر ولرئ. اوس رڅو ثبت نام ته دغه ټول اسنادونه چې کله حاضر شول، ثبت نام دپاره به راشئ، به ایمیل به حاضر خلاص وي. نوی ټاب کې کلیک کړو. دلته لیکم چې ترکیه بورسلری .gov.tr په دو به کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې یوه صفحه راخلاصه شي. نو دلته به د صفحې په ښي طرف کې پورتنۍ برخه کې اپلای یا لوګین باندې به کلیک وکړئ او دلته هغه کسان چې مخکې د دو بورسو لپاره ثبت نام کړی وي، یعنې یو تیار یو حاضر اکاونټ لري او غواړي په ثبت نام کې تغیرات راولي، په ما پخواني ایمیل باندې داخلېدلی شي، پاسورد باندې داخلېدلی شي، خپل ثبت نام کې تغیرات راوستلی شي او خپل ثبت نام مخکې بولی شي. او هغه کسان چې غواړي د لومړي ځل لپاره ثبت نام وکړي هغه باید لومړی خپل ځان راجستر کړي. نو تاسو ته به داسې یو جدول راخلاص شي، په دو کې به کوم نوم چې تاسو په تذکره او پاسپورت کې لیکل شوی دی عیناً به مغسې خپل نوم او تخلص ولیکئ. دلته مثال ورکوم، لیکم چې علي. منځنی نوم لازمي نه دی، بعضې کسان منځنی نوم لري لکه احمد، محمود، سلیمي، محمود یې منځنی نوم شه. که منځنی نوم لرئ دلته لیکلی شئ او که نه وي لازمي نه ده، تخلص لیکلی شئ. دلته مثال ورکوم چې احمد. دلته به خپل جنډر انتخاب کړئ. تولد تاریخ مثال ورکوم چې علي د 1995 کال د جولای د میاشتې په 21 تاریخ پیدا شوی دی. نشنالیټي به انتخاب کړئ افغانستان. دلته کوم ایمیل چې مخکې مې یادونه وکړه هغه ایمیل به دلته ولیکئ. عیناً دا ایمیل به تکرار دلته بیا ولیکئ.
پاسورد به ولیکئ. پاسورد به د ځان سره یادداشت وساتئ. پاسورد باید 8 رقمونه زیات وي، په دغو کې باید حروف او اعداد او علامې شاملې وي. پاسورد به دلته تکرار ولیکئ. دلته سیکرټ کوېسچن که چیرې که وخت تاسو نه پاسورد ویریږي، خپل پاسورد درنه ویریږي، دلته به دغه سوال د تاسو نه کېږي. که چیرې تاسو صحیح ځواب ورکړئ نو هغلته به تاسو بیا هم سیستم ته داخلېدلی شئ. زه مثال ورکوم چې what is your favorite cricket team. په ځواب کې ورته لیکم افغانستان کرکټ ټیم. دلته به کلیک وکړئ I am not a reboot. په پورتنیو نوم او شانو کې کومه اشتباه او غلطي وجود نه لري، نو دلته به کلیک وکړئ او دا به ثبت کړئ. دا چې کله ثبت کړل د تاسو ایمیل ته به یو لینک راشي. په دو لینک باندې به کلیک وکړئ او خپل اکاونټ په دو ځانه وریفای کړئ. په دو لینک باندې به کلیک وکړئ نو اتومات به د موږ خپل اکاونټ به وریفای شي. دغه نه وروسته به دلته د موږ اکاونټ جوړ شه، رجستریشن وشه. نو اوس غواړو چې خپل ثبت نام مخکې بوځو. دلته به تاسو لکه د مخکې په شکل به ولیکئ چې اپلای لوګین باندې به کلیک وکړئ. په کوم ایمیل باندې چې خپل ځان رجستر کړی و هغه ایمیل دلته لیکم. خپل پاسورد به داخل کړئ. او تاسو ته به په دغه شکل یوه صفحه خلاصه شي. د نور ثبت نام لپاره به په بله ویډیو کې تاسو ته راهنمایي وشي.